قدرمن استاد که مهرباني وکړئ ووایاست چې اروخچ د افغانستان په کومه برخه کې واقع ده او څومره ساحه یې احتوا کړې او اوس په څه نامه یادیږي؟ اروخج اوس د کندهار په نامه یادیږي، خو پخوا د کندهار د سیمې نوم چې و هغه اراکوزیا یونانیانو ضبط کړی دی او د ایران په ډبرلیکونو کې هراخوتی او کله کله هراوتی لیکل شوی دی. نو بیا عربو دوره چې راغلی ده پر هغه باندې د اروخج نوم ایښول شوی دی، هغه معربه کړی ده، معرب شکل یې بیا اروخج. د اروخج حدود هغه وخت تر اوسني قندهار ډیر لوی و. هغه حدود داسې و چې تقریبا شمالو شرق ته غور پروتو او زابلستان پروتو، مگر زابلستان د غزنی په مفهوم باندې هغه وخت، او دغه ته شرقي او جنوبي برخې تقریبا له بحر سره نښتې او شرقي برخې اباسین سره نښته. بیا د سیستان تر حدودو پورې دا سیمه ټوله د اروخج په نامه یادېده یا د اراکوزیا په نامه یادېدله. د اروخج ذکر چې په عربي جغرافیو کې راغلی دی نو هلته غالبا مقدسی لیکلی دی په احسن التقاسم کې چې دا ډیره آباد سیمه ده او د دې مرکز پنجوایي دی. پنجوایي په نامه اوس هم یوه ولسوالي په کندهار کې شته، د کندهار د اوسني ښار و غرب ته واقع ده، لویدیځ ته واقع ده سره. او عربانو د اروخج په باب د ښې آبادی او د ښه سمسورتیا ذکرونه په خپلو جغرافیو کې ډیر کړي دي او د فرهنګي لحاظه څخه هم د هغو یادونه کړې ده. مثلا یو سړی د مرج رخجي په نامه د مأمون رشید عباسي خلیفه په دربار کې د هغو کاتبانو څخه و چې د وزارت نږدې رتبه یې درلوده او د ده زوی عمر هم د مأمون رشید تر زمانې وروسته په همدغه رتبه کې د بغداد په خلافت کې په عباسي خلافت کې پاته اوسه. نو دغه فرج رخجي په باب یوه قصه راغلې ده او هلته لیکي چې پر ما باندې مأمون رشید په قهر سو او زه یې زندان ته واستولم. ما د آشنایان چې درلوده ټول مې وننګول چې زما شفاعت وکړي او خلاص سم له زندانه. ول د ټولو خواو څخه چې ناامیده سوم نو یوه شپه مې خدای ته سر لڅکی په نفلونه مې وکړه، دعاوې مې وکړې، نو ما ویل ته مې کارسازه شه. د هغې شپې د سهار وخوا ته نږدې مې خوب لیده چې یو سړی راته ووایي چې خلاص شوې او که مې کتله چې د لمونځونو وخت لږ تېر تو، لمر پر راختو سو، یو دوه کسه زما د دوستانو څخه راغله او ما ته یې وویله چې لکه چې خلاص شوې. ما ویل څه پېښه ده؟ ویل پرون د مامون رشید په دربار کې د ده یو دوو نږدو امیرانو ستا شفاعت وکړي
اول دوی ناست و یا خبرې یې راسره کولې چې خلک راغله او زه یې د زندانه راویستم او ماته یې د فارس په ولایت کې وظیفه هم راکړې وه او د هغه دپاره یې یو څو زره درهمه هم د سفر خرڅ دپاره راواستول. دا قصه هم د فرج رخجي په باب په عربي اثارو کې راغلی ده. او بل سړی چې د عربو په آثارو کې د هغه ذکر راغلی دی محمد رخجي دی. نو محمد رخجي د یوه داسې کتاب مؤلف دی چې تر اوسه پورې هغه کتاب نه دی چاپ سوی او د دنیا په کتابخانو کې خطي نسخې موجودې. هغه هم د محمد رخجي په نامه یادېږي. د رخج کلمه چې له اروکوزیا مبدل دی یا د اراخوتیش مبدل دی. د کشکر رخج په نامه یو شارګی درلود او هغه اوس عجبه دا ده چې ری په نون اوښتې د کشکنخود یې بولي. دا کشکنخود چې اوس دی دا هغه د عربو کشکر رخج دی چې په دغه شکل باندې تحریف سوی دی او اوس هم د کشکنخود په نامه هغه کنډوالې سته. البته هغه عمارت او هغه آبادانی نه ده ولاړه سره. دا د کشکر رخج د میوند په ولسوالي کې دی. پخوا دا ولسوالي په میوند کې نه وه یا د میوند په نامه نه وه، د کشکنخود په نامه ګرسره یادېدل او دا د کشکر رخج تبدیل سوی او تعریف سوی شکل دی. نو د رخج کلمه په عربي جغرافیه نګارانو کې ډیره مروجه وه، خو لیکن د هغه حدود ډیر لوی شي. اباسین یې شرقي سرحد بولي او حتی یوه د لیکوالو څخه ګومله د قندهار لوی قندهار یا د هغه وخت د اراخوتي شاهرخود جز بللی ده سره چې په دې حساب نو د فکتیا یوه برخه او دا اوس پښین و ژو و کوته و دا حصې ټولې په دې ساحه کې را داخلېږي او د رخجانو ذکر هم موجود دی. بیا ځینې عربو د دغه فرج رخجي حجوې هم کړي دي سره چې هغه هم په عربي کتابو کې راغلي دي، ولې لوی سړیو په دربار کې شاید څوک په ځینې ازار سوي هغه یې بیا حجوې لیکلي دي سره. نو د رخج د اوسني قندهار پخوانی نوم دی. د قندهار کلمه خو غالبا د مسلمانانو تر راتګ ډیره وروسته به نه وي، خو داسې په یو څو 200 کاله وروسته به دا کلمه هلته تللې وي. اما پخوانی تلفظ یې نو عربو په جغرافیو کې ټول رخج دی او په اخبارونو وبخشي په د تاریخ کو کتابونو کې هم رخج لیکلي دي. استاد د رخج یا معنا دا خو نو عربي کلمه نه ده، معربه ده، یعنی عربي کړه شوې ده. اراکو جی یا اراخو تیش یا بخوانی منبع دی چې د هغه څخه دا تعریف واقع سوی دی سره. نو په هغه ځای کې یونانیان لیکي د دې ځای اوسیدونکي هراخوتي وه یا اراکوزي وه او د دوی په نسبت دا اراکوزي یان بلل سوی دی. یان نون یې لوېدلی دی، یون یې په آخر کې موجود وو لکه په نورو ځایونو کې. او اوس زه داسې فکر کوم چې دا اوسنی ارغسان چې په قندهار کې دی دا د هغه اراکوزیان د تلفظ مبدل شکل دی.
اوس هم یوه ولسوالي د ارغسان په نامه کندهار کې سته او د کندهار د ښار شرقي طرف ته واقع ده، تر د اوسني منحوس سرحده پورې ده ډیورنډ. په دې سیمه کې استاد کوم قومونه اوسېدل؟ لوی نوم د دغو قبیلو او اراکوټي وو، اما دا چې څوک پکښې چې اوسي اوس نو ټول پښتانه په هغه اراکوټیا یا اراکوجیا روغ کې وو. د اکثر قبایل چې د پښتنو دي د هغو ډېرو لږ حالته اوسي. د اراکوجا معنا هم نامعلومه معنا ده، که د دې دپاره د چا وسه نه ده رسېدلې چې هغه معنا دې پیدا کړی شي، خو لیکن د دې ځای د اوسېدونکو په باره کې دوی وایي چې د هغه د اراکوټي په نامه یادېده او د دوی منصوب ملک اراکوټیان باید وي سره، خو اوس یې نون نه دی پاته په دا اثارو کې.